کندهار ښاروالۍ کې د 1402 مالي کال د شفافیت او حساب ورکولو غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې چې د کندهار ښاروالۍ د 1402 مالي کال د مهمو لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه و عام ولس ته معلومات ورکول کېدل. پکښې کندهار ښاروال حاجي ملا حکمت الله اخوند، د ښاروالۍ اړوند رئیسانو، امیرینو، مدیرانو، د ښار د 15 ناحیو امیرینو، ګذر وکیلانو، علماء کرامو، متنفذینو او عامو خلکو ګډون کړی و. د کندهار ښاروالۍ په نوښت په 1402 کال کې په لومړۍ ناحیه کې د ښاري خبرو اترو مجالس جوړ شو چې په دغه مجلس کې تخنیکي ریاست رئیس، امیر ټولنیز او فرهنګي چارو مدیر، لومړۍ ناحیه امیر، د برېښنا ریاست، د اوبو رسولو ریاست استازي او همدارنګه د همدې حوزې امنیتي مسؤلین لکه د استخباراتو مسؤل او د حوزې امیر. دا د ښاري خبرو اترو مجالس په داسې ډول جوړیږي چې د ټول مسؤلین، دولتي مسؤلین چې په یو ناحیه یا حوزه کې مسؤلیت ولري، ټول راټولیږي. دغه خلک خپل غوښتنې ورسره شریکوي، د هغو څخه د نوو طرحو وړاندیزونو معلومات اخلي، چې کوم نظر و وړاندیز ولري هغه مسؤلینو ته یې وایي، چې ډېر مفید تمام شوي دي تر اوسه پورې. نو کندهار ښاروالۍ د 1402 مالي کال په جریان کې په ثابتو عوایدو برخه کې 372 میلیونه 523 922 افغانۍ پلان کړي وې. د اوبو جملې څخه 420 میلیونه 542 910 افغانۍ تحصیل کړي دي. زموږ د تحصیل فیصدي 115% ده. د خوشبختانه موږ په ثابتو عوایدو کې شاش کال 15% تزید درلودی. همدارنګه غیر ثابت عواید هغه عواید چې د پلان مطابق د اوبو تاثیر امکان پذیره نه دي، د خلکو د مراجعې او حالات سره تړاو لري. هغه لکه د ځمکو د توزیع عواید، هغه لکه د سند ملکیتونو عواید، لکه د نقشې د وضع کېدو عواید، باقیات. نو په دغه برخه کې موږ 302 میلیونه 940 افغانۍ پلان کړي وې، چې د اوبو څخه موږ 9 میلیونه 814 افغانۍ تحصیل درلودي. د تحصیل فیصدي په دې برخه کې 22% وه. همدا وجه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه باقیاتو د معافیت حکم چې کندهار ښاروالۍ ته ورکړي. بل د پلان امنیت د عمده دندو څخه د نقشو ویزه ده. د کندهار ښاروالۍ په 1402 مالي کال کې تقریبا 2050 نقشې ویزه کړي دي، چې د هغو څخه عواید ترلاسه شوي دي 28 میلیونه، چې د تېر کال په نسبت 14 میلیونه اضافه شي. تخنیکي امنیت په خپل ځای کې څو مدیریتونه لري، چې د هغه یو ساختماني مدیریت دی، چې د هغه د پروژو تطبیق دی ډېره برخه. نو د کندهار ښاروالۍ تقریبا په تېر کال کې 14 موارد یا 14 پروژې عملي کړي دي، چې د هغو څخه به زه نوبتوارې بیه درته وایم چې څومره مصارف راغلي دي. اوله پروژه د 3 او 15 ناحیې په مابین سړک چې دا د شکاپور دروازې سړک په نامه یادېږي، تقریبا تېر کال 103 میلیونه په یوه برخه او 98 میلیونه پر بله برخه مصارف راځي، چې عملاً یې اوس کار هم جریان لري. په دې سره به د کندهار ښار او ښایست نور هم اضافه شي. په یاده غونډه کې کندهار ښاروالۍ د خپل ټولو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه و عام ولس ته معلومات ورکړل او ورپسې ټولو هیوادوالو چې کومې پوښتنې او غوښتنې درلودلې هغه د اړوند مسؤلینو سره شریکې کړې. د اوبو په باره کې زموږ په ناحیه کې په څلورم ګذر په سیمه کې د خلک د څښاک د پاکو د اوبو سره ډېر په تکلیف دي. د دغه ډېرۍ په باره کې دغه ډېرۍ چې په کلي کې جوړې شوي دي د غواوو ډېرۍ، آیا په دغه کې تاسې یو اقدامات کولی شئ چې موږ د دغه خلک راځي ما ته شکایت کوي وایي مولوي صاحب زموږ په کلي کې ډېرۍ ده د غواوو، دا ټوله کلي ورسره په تکلیف دی. آیا د دغه دپاره موږ تاسو یو پلان لرو، یو شی لرو که نه لرو؟ که د هغو خلکو سره ستاسې د طرفه څخه چې به زه جواب ورکړم څنګه جواب ورکړم؟ په ربنایو کې په 5 ګذر کې د بشخانو په سیمه کې دا کورونه ډېر کوڅې ډېرې خرابې دي. زموږ سره د شپږم نایب ښاروال شیخ محمود صاحب ډېر ستړي شوي دي چې د شپې زموږ سره بلدوزر راسره یې موږ په دا بارانو کې ګرځېدلو، ډېر کورونه ونړېدل، تخریب شوله، کوڅې
کوڅې یو ډول خراب دي، چرې هم خرابې دي. موږ غواړو چې د 15 د پښتنو په سیمو کې دغه چرې موږ ته جوړې شي. د جمپو په باره کې چې یو پر سر یې جمپ جوړ نه شي، چې هر سړی خپل پر سر باندې جمپ جوړ کړي، دا یو. او که جمپ جوړېږي یا جوړ شوي دي، هغه کې چې د ښاروالۍ یو نظارت وشي یا د هغو په مشوره باندې جوړ شي، ما خپله دا خوښه دغه د تېر بارانونه یو ښه تجربه ده د وساتو. همیشه زموږ ستاسې د کانکریټ هڅه ډېره کېږي، متاسفانه د ایراونو یو سیسټم موږ داسې نه لرو. اولین دغه زموږ په 5مه ناحیه کې چې هر وخت ګورو کانکریټ سړک اوبه وړی دی. زما شخصي دغه یو نظر ستاسې سره شریک کوم، د خلکو په رضایت سره که چیرې د کانکریټ پر ځای اول د اوبو دغه وسي، هغه کم ځایونه چې د خلکو په واسطه باندې په غیر قانوني توګه قبضه شوي دي یا مثلا د سیلابونو د مخې دفع یې کړې ده، نو د کانکریټ پر ځای باندې چارې دغسې ډېر روښه وي. عموما د ټولو کانالایزاسیون چې ورته وایي د اوبو د عملو د رفع لارې چې دي، هغه تقریبا ټول مشکلات لري، ویجلي لري، نه لري. بیا بررسۍ دي زموږ د ریاست سره شریکې کوي. که د مولوي صاحب هم دا یوازې کار وکړي چې د څلوېښت یا 50 متره شریک غواړي، بیخي په دواړو سترګو موږ د هغه لپاره چې فکر کوو چې د اوومې ناحیې اوبه ټوله په دغه شریک کې راځي او د هغه د 50 مترو شریک څخه ټول مشکلات جوړېږي. انشاءالله العزیز د هغې د ریاست سره شریکې شي، موږ له ملا صاحب سره شریک کوشش وکړو چې ژر یې اقدام وکړو. عموما د ټولو شاید هغه کانالایزاسیون سیسټم چې دی هغه تقریبا د 5 په حال مشکلات دي. الحمدلله دا دوه ډیمونه چې جوړ شوه لاندې منطقې چې وي په پاتې په هغه دروازې پسې اوبه راواخېستې، ټوله دا جبهجب دغه ځایونه مې ټول په سر واخېستل. سږ کال الحمدلله په خپلو علاقو کې هغو څه قید وي. ما د مولوي صاحب سره څه وایم، مخکې مې د څو کلونو ما که دا مشکلات موږ مخکې نه وای راپېښ، د سړکانو په خپل مسیر باندې 40 متره 50 متره شولي وای. اوس موږ مشکلات نه درلودلی، چې اوس موږ په حال دا مشکلات زموږ زامنو زموږ